کرار په پښو روان سو. نن به دا ماښامۍ در باندې ووینم چې ماښام څه وضعیت یې په کندهار کې. نو راورسېدلم د جوسانو د دغه مرکز ته. دلته نو مازدیګر ټیم ډېر بېروبار او سار ناشته دلته پیدا کېږي. په دې ځای کې سار ښه پراټې شیدې. دا ځای نوی راوتلی دی، د جوس مرکز دی. جوسان ته مازدیګر خلک راځي، ښه عوام د ښه خوند هم کوي. هغه د اوله په واره باندې خلک ناست دي، څوک هغه دي عکسونه اخلي. نو د شیریاخو ځای ته راورسېدم. شیریاخ هم چندانې نه پوهېږم چې هغه د دوبي په اول شپو کې که څه هم ګرمي هم ډېره نه وي، خو د شیریاخ تازه راشي ښه خوند کوي. دلته به بېروبار ډېرو، خو اوس خاص شی نشته. دلته مې جواري وخوړله. نو وخت د لمانځه دی د ماښام. دې خواته دا د نوی کار شروع دی، پلازه جوړېږي. او د دې اخوا ته چې ده ممتاز پلازه ده، هغه ښه ښایسته مشهوره پلازه ده. دې خواته دا بل هم جوړېږي، وینې. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو داسې وخت راووتو چې جواری مې وخوړی، ځکه جواری مې پرون در باندې لیدلی و، نن بیا نه در باندې غمومه. دلته مې جواري وخوړله. نو وخت د لمانځه دی د ماښام. دا هم جواري دي. نو اخوا ته اوړو. نو ماښام د لمانځه وخت دی، لمونځ کوو. سړک هم ډېر بېروبار دی چې یو شی مو ونه وي کار سره خراب. اوس مو موقع پیدا کړله. که مازدیګر ټیم یا ماښام ټیم داسې شي چې میله کورواله ټوله سره په حرکت کو یا په شور کې شي، یو ورځ مو هلته لمونځ وکئ. چیرې کوو هغه ځای کې نه کښېنو، هغه چمنی یو څه خوندور دی. هملته موږ راوتلي ولو. نو دوه دانې کوچني پشنګوري وو، داسې خوند یې ورکوي، ذکرا راسره وه، ډېر ورته داسې سوله. ما ته یې ویل دا به ګیر کو بابا. هغه چې زه ورغلم هغه مور یې هم خواشینې سوله او دوی په تېښته راسه بریالي سوله. نو ما ویل دا د مور له مینې یې ولې محرومومه. موږ به دلته لمنځونه وکړو، بیا به وروسته خبرې کوو چې چیرې ځو څه کوو. نو د لمانځه وروسته بیخي ډېر کښېنستلو د سړک پر غاړه، او داسې ښایسته هوا چې د لمر ولویږي. نو ځو به د خیره سره دې ځای راځئ له خیره سره. دې ګلانو سه ما بله ورځ هم ښه کافي خوند واخیستی. دا خو نو بله ورځ مې هم در وښوله چې شادمنه علمي خزانه ده. دلته د ماشومانو لپاره مکتب دی او نور داسې کورسونه مرسونه هم پکښې ویل کېږي. نو ښه ښایسته ځای ورته جوړ کړی دی. کرار په پښو روان سو. نن به دا ماښامۍ در باندې ووینم چې ماښام څه وضعیت یې په کندهار کې. دې خواته دا د نوی کار شروع دی، پلازه جوړېږي. او د دې اخوا ته چې ده ممتاز پلازه ده، هغه ښه ښایسته مشهوره پلازه ده. دې خواته دا بل هم جوړېږي، وینې. تقریبا د دې هم بالا کار خلاص دی، او دا نو اوس تر کار لاندې د دویم منزل یې شروع دی. نو د شیریاخو ځای ته راورسېدم. شیریاخ هم چندانې نه پوهېږم چې هغه د دوبي په اول شپو کې که څه هم ګرمي هم ډېره نه وي، خو د شیریاخ تازه راشي ښه خوند کوي. دلته به بېروبار ډېرو، خو اوس خاص شی نشته. نو راورسېدلم د جوسانو د دغه مرکز ته. دلته نو مازدیګر ټیم ډېر بېروبار او سار ناشته دلته پیدا کېږي. په دې ځای کې سار ښه پراټې شیدې. اوس نو دا وخت دغه جوسان یې داسې انتیکه موټر هم ولاړ دی، داسې د ریګ دې خواته. دا اوله وارې دا دوه دوکانه وله، اوس کرار پسې اضافه کېږي. څنګه موټر دی ها، ښه افروډ موټر دی چې وینې دوړې نه وي په هغه ځای کې. نو سارا ته بوځې په دې دوړې کې، خو بیا دې ونه که خپل کور والا وپېژني چې دې خواته بیا اوس دا د موبایلو
شان خرڅېږي، پوښونه و، موبایلونه و، چارجران و، دا شان. او اخواته بیا زنانه و مردانه د پوشاک شیان دي. خوراکي مواد اوس په دغه ساحه کې ډېر دي. سلماني ده، دا سلماني ده. دلته هم یو د جوس مرکز شته چې در باندې ووینم دې خواته راواوړي. دا مخامخ چې ده د زید مغازه ده، کاتفي مغازه دلته ده، کالي و دا شان خرڅېږي. دلته دا ځای نوی راوتلی دی، د جوس مرکز دی. جوسان ته مازدیګر خلک راځي، ښه هوا ده، ښه خوند هم کوي. داسې پر هغه کوڅه باندې راوګرځېدلو. دې خوا ته هم اوس دا یوه بیکرۍ راوتلې ده، وینې. نو دغه د اولې فوارې ته راورسېدلو. دغسې به اوړو تر فواره. چې لږ ناوخته شي بېرته بیا یو څه رش کم شي. د اول سر د ماښام د لمانځه پر وخت باندې بیخي بیروبار ډېر شي. داسې به سیده اوړو تر فواره. د هغه د اوله فواره باندې خلک ناست دي، څوک هغه دي عکسونه اخلي. موږ هم دغسې ګرځو. اوبو بیخي شور جوړ کړی دی. مخامخ لاره نو راغلله د ښاره څه موټران د ښاره څه اوس هم ډېر را روان دي. ښه شور یې جوړ کړی دی فوارې. سپی مې ونه خوري، دومره کسې ګرمي کېږي، خو بیخي راوښتی دی که تږی دی نه پوهېږم. هغسې اوړو. نو بس د اولې فوارې دوکانونه دي. خیر که څوک موږ تعقیبوي هغه به دا ځایونه ډېر وار لیدلي، خو چې څوک نه وي هغه به یې وویني. د هغه مخامخ صدیقي ملک دی، د لبنیاتو دوکان دی غټ په دغو دوکانو کې. ځکه دلته د لبنیاتو لپاره خلک ډېر راځي. هغه خواته رڼا یو څه زیاته وله، دې خواته تاریکه سوله چې راواوښتلم. دا لار نو سیده ولاړله باغ ساحې ته چې اکثره وخت موږ مازدیګر قدم وو. یو دا روډ ته زموږ د قدم وولو، یو دې خواته ځو. نو دا خوا چې بیا یې داسې چې ماښام خواته بیخي بیا شی نه وي، او مازدیګر لا بیا هم یو نیم خلک قدم وهي راځي، او دې خواته لا بیا هم بیروبار هر وخت یې تر ډېره وخته پورې، تر 9-10 بجو پورې. او هغې خواته دغه هم یې رڼا هم زیاته یي. بیخي لږ هم قدم ووایه مازدیګر ټیم ښه خوند کوي. تر نیستي وایي یو څه هم صحیح دی، نه تر بیخي نه قدم وولو یې بس یو 10 منټه چې وګرځېږي هم ښه خبره ده. بالاخره بس در راورسېدم. زړه خو مې غواړي چې دغسې مخامخ پسې ولاړ سمه، یو ساعت قدم وومه، خو پښې مې نه غواړي. زړه خو مې غواړي بالا چې هر څونه وګرځېږم، خو پښې یاري نه کوي بالا. وایي بس ته ستړی شولې. بس نو موږ هم روان له خیره سره کور ته را رسېدونکي یو. نو بیا به خبرې کوو. نو تر بیا ښه وخت د الله په امان.